یو عالم خپل یو بزرگ ته وی، یو مشر عالم ته وی چې یاره جی دا مولانا روم صاحب دا شعر میں اوریدلے دے، اغا و یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. وی پا دی باندې زما اعتراض دے، ځکه چې طاعت دا اللہ بندگی ته وی او چې بیریا شو نو بیا خو هغه مقبول عبادت شو. نو چې د الله په در کې قبول شوی عبادتي 100 کالو پورې یو سړی عبادت وکړي او بیریا عبادتي. او یو شاعر وایي چې صحبت د اولیاء مجلس کې یو ساعت هغه دغه نه بهتر دی 100 کالو نه. وایي دا خو ماته غلط ښکاري، دا خو د دې عبادت توهین دی کوي. هغه خپل استاد، هغه خپل بزرگ هغه ورته وایي چې آو زه مې وایم چې په دې شعر کې لږ غونتې ترمیم پکار دی. شاګرد خوشحاله شو چې زما اعتراض جوړ ځای ونیو او زما خبره جوړ صحیح ده. استاد مې وویل چې او دې کې ترمیم پکار دی. ښه شعر څنګه دی؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، لږ ساعت صحبت د اولیاء کرامو سره، د صادقینو سره، بہتر از 100 سال طاعت بیریا. بہتر دے د 100 کالو د بیریا عبادتنا. دا شعر مخې ته نیولې دی. نو هغه بزرګ ورته وایي په دې شعر کې ترمیم داسې پکار دی چې یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا. د 100,000 کالو د بیریا عبادتنا د ولی په مجلس کې یو ساعت ناسته چې دا بهتره ده. هغه شاګرد حیران شو، زما د 100 کالو په عبادت باندې اعتراض و او استاد راته وایي چې د 100,000 کالو د عبادت نه د دغه مجلس هغه برکت زیات دی، غوره دی. بیا وایي چې د دې څه وجه کیدی شي؟ دا څنګه کیدی شي که یو سړی وایي چې بهتر از 1000 سال طاعت، بهتر از 100 سال طاعت؟ اخر څه خبره خو مونږ ته وکړه چې اطمینان خو مراشي. هغه خپل استاد ورته وایي چې په زرګونو کلونو باندې شیطان عبادت کړی دی، په زرګونو کلونه، او هغه بیا هم لعنتي شوی دی، هغه باندې بیا هم لعنت ویلی شوی دی. د هغې وجه دا وه چې هغه د اولیاو د انبیاو صحبت نو اختیار کړی، هغې سره محبت نو کړی، د هغې ادب یې نه دی کړی. نو په دغه وجه باندې هغه لعنتي شوی دی. او دا چې وایي چې بهتر از 100 سال طاعت بیریا، د دې مطلب دا وجه دا ده چې د ولی الله په مجلس کې، د صالحینو مجلس کې داسې یو قلبي کیفیت انسان ته نصیب شي چې د هغې د وجې نه خروج عن الاسلام د ده دپاره محال شي. بیا د اسلام نه د وتو اړو امکانات بیا نه پاتې کیږي چې د ولی په مجلس کې ادب سره ناسته وکړه، د الله د ولی دربار کې ادب سره ناسته، هغې سره به ده ته دا کیفیت نصیب شي چې دی به بیا که خیری د اسلام نه بلکل نوزي، چې د اسلام نه یو سړی نوزي، نو دا بې خطرې خبره شو. او چې یو کس دی چې عبادت خو کوي خو خطرې شته دی چې اصلا په دې ډېر عبادت باندې دی غاور شي، تکبر وکړي، او یو وخت داسې راشي چې دی په د اسلام نوزي، نو هغه ډېر کلونه عبادت د هغې څه حیثیت او اهمیت پاتې نه شو. او چې دا کیفیت میلو شو، دا برکت حاصل شو چې د اسلام نه د وتو امکانات ختم شو او دی همیشه د پاره په اسلام باندې پاتې شي او خاتمه د په اسلام باندې. دا دولت چې دی نو دا د اولیاءو په صحبت کې وی ملاویږي. نو د ولی دغه مجلس دا وی ځکه د هغې نه بهتر دی چې دلته برکت د هغه حاصل شي.